د یادې غونډې پر مهال امنیه قومندان الحاج ملا امین الله زبیر صاحب، د 215 اعظم قلي اردو د اپراسیون مدیر الحاج ملا بسم الله صدیق صاحب، د استخباراتو ریاست مرستیال مولوي عبدالرحمن سالم اخندزاده صاحب، د علماء شورا اداري مرستیال شیخ مولوي میر آغا صاحب، د نظامی محکمې رئیس الحاج شیخ مولوي محب الله اخندزاده صاحب، د احکامو او پرامینو د تعقیب او نظارت رئیس الحاج مولوي محمد ګران عبیدي صاحب او امیرت امیر مولوي محبت الله محبت صاحب، د ترانسپورت رئیس، د ترافیکو مدیریت مدیر او د امنیتي او تصفیوي کمیسیون اداري قاري سید احمد حمیم صاحب حضور درلود. غونډه د قرآن عظیم الشان د څو مبارکو آیتونو په تلاوت کولو سره پیل شوه او وروسته د اجنډا له مخې پر مهمو امنیتي، اداري او ټولنیزو موضوعاتو هر اړخیز بحث وسو. د هلمند ولایت مقام په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې ناسته کې د ترافیکي پیښو د مخنیوي په برخه کې پر نورو تدابیرو، اغیزمنو لارو چارو او ګډو همغږیو خبرې وسوې څو د خلکو امنیت لا ټینګ او د ترافیکي تلفاتو کچه راټیټه سي. همداراز د ترافیک پولیسو د مسلکي کولو لپاره اړین اقدامات په نظر کې ونیول سوه. د غونډې ګډونوالو د راتلونکو امنیتي طرحو او پلانونو په اړه خپل نظریات شریک کړل او د هغوی د عملي کېدو پر څرنګوالي بحث ترسره سو. همدارنګه د ترانسپورتي خدماتو د لا ښه معیاري کولو په اړه نظریات شریک سوه. هیوادوالو ته په ترمینلونو کې د اسانتیاوو د برابرولو په اړه لازم تدابیر ونیول سوه. په ناسته کې د تیرو مجالسو پریکړې او بحثونه هم وارزول سوه. د هغو پر تطبیق خبرې وسوې او ځینې موارد یې وروستي او نهایي کړل سول. په پای کې هلمند والي له ټولو اړوند ادارو وغوښتل چې د سوو پریکړو د عملي کېدو لپاره جدي ګامونه پورته کړي او خپلې دندې په پوره مسؤلیت سره ترسره کړي څو د هلمند ولایت په امنیتي او ټولنیزو چارو کې لا ښه والی رامنځته سي.